بیګا موې دا علم دا څه ګپ شپ نه دی ګورې ښه قسم دی که یو ورځ هم تېره کړي دا الله توفیق ورکوي او دا الله تعالی هر څوک کښېنوي هم نه ګورې ښه د قرآن مجید ته الله هر څوک نه کښېنوي الله نه ځان له غوښتل چې الله دې ته مو کښېنوي ښه علما الله کښېنولي دی یوه پې فخر نه کوي عوام به د الله نه توفیق غواړي چې الله ما ته توفیق راکړي د یو ټکي هسې مونږ تاسو ته د تور ټکي توفیق میلاویږي سحر شي ماښام شي د قرآن مجید تلاوت دا نشته دی ښه چې علماو ته الله جل شانه فضیلت ورکړی دی یو حدیث پاک کې راځي چې شهید بم پرز د قیامت شفاعت کوي شهید دی بم شفاعت کوي او دغه رنګې د دې امت نیکان بندګان هغوی به هم شفاعت کوي خو هغوی دپاره به یو لیمټ مقرر وي چې 400 500 او یا اتیا عالم ته به الله تعالی وایي د پل صراط په دې غاړه باندې ودرېږه او ستا پهچان والا چې څومره کسان دي هغوی ځان سره جنت ته داخل کړه څومره چې ستا پهچان والا دي څومره چې ته پېژنې بس ځان سره جنت ته داخل زما محترمو صدقه په دې سره الله تعالی بیماری ختموي په دې سره الله تعالی مصیبتونه ختموي الله جل شانه په صدقې ورکولو سره خوشحالېږي راضي کېږي چې موږ تاسو کوشش دا وکړو چې موږ تاسو د خپل وس مطابق څه نه څه صدقه ورکړو د وس مطابق دا لازم نه دی چې سړی دی 1000 روپۍ ورکړي 1,00,000 روپۍ دی ورکړي یو سړی 10 روپۍ وس دی بس 10 روپۍ دی صدقه کوي ګوره د نیکۍ دا خبره هم صدقه ده موږ تاسو سحر شي بیا ماښام شي بیا بله شپه تېره شي بیا سحر شي د نیکۍ خبرې موږ تاسو نه کوو چې بل مسلمان ته ووایي چېره دا د نیکۍ کار کوه دا د خیر ښېګړې کار دی نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی په کې ارشاد فرمایي چې هر بني آدم هر انسان باندې روزانه د دغه 360 جوړونو په بدل کې صدقه ده د هر جوړ په بدل کې نو که انسان 1 روپۍ د یو جوړ په بدل کې ورکوي نو 100 روپۍ به ورکوي 360 روپۍ نو دا خو د هر چا د وس کار نه دی که مالدار یې نو هم 360 روپۍ نشي ورکولی د دې د وجه نه نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل سبحان الله هم صدقه ده الحمدلله هم صدقه ده الله اکبر هم صدقه ده دغه رنګې د لارې نه تکلیف دی سیز لرې کول هم صدقه ده څومره یې راته اسانه کړه دغه رنګې د خیر خبر امر بالمعروف او نهي عن المنکر هم صدقه ده الله تعالی دې موږ تاسو ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي